د روژې میاشت شروع کېدو سره سم د خوراکي توکو بیې یو وارې بیا لوړې شوي دي او د سبزیانو نرخونه هم زیات شوي دي. د پاکستان شمیرنې ادارې تر مخه د ټماټرو، پیازو او وږې بیې لوړې شوي دي، د کم تصدیق چې ولس هم کوي. نوید خان: ټماټر ما واغسته په 200 روپۍ کیلو باندې وشو. الوګان مې واغسته نو دا تقریبا 80 روپۍ باندې کیلو وشو. دغسې بادرنګ دی دام په 100 روپۍ کیلو شو. نو ګرانی د مهنګایي د ډیره زیاته. ولسی وګړي وای هر سیز ګران دی، که د سبزی تپوس کوي د اور په بیه دي. د شمیرنې ادارې د راپور ترڅنګ چینی، غوړي، خوراکي تیل، غټه او نری غوښه او بیلابیل قسمه دالونه هم ګران شوي دي. هر یو شی ګران دی، لکه غریب عوام ته دونه سخت تکلیف دی چې د حد نه زیات. غوړي شو، چینی شو، اوړه شو، مساله شو، چای شو، دال شو. لکه دې کې ملۍ چاته لکه دا هغه نشته، نه څوک روزي چېرې چې مقصد دی د خبرې څه حل وباسي. تپوس نشته، او که چاره 100 مال په 100 خرڅ کړو هم یې خرڅ کړو، او که چاره 50 مال په 200 خرڅ کړو هم یې خرڅ کړو. تپوس والا څوک نشته، نور څه نشته. د سبزی خرڅونکي وایي چې مقامي سبزیانې د نشت برابر دي. د بهر نه راتلونکي سبزیانې د کمښت له امله ګرانې دي، د کم چې ولس د اخیستو توان نه لري. اوس ټرینه د وطن نه لګي، هغې کې لږ کم از کم له 100 ورځې بعد به دا ډېر یا کچالو چې کوم دی د دې خو موسم نشته، دا خو د کابل نه راځي، د دې دا خو په جیمې کې بیا د ډېر ورځې لاړې. الو چې کوم دی د وطن هغه چې اخیسته نو د پنجاب د داري اوس په 80 روپۍ خرڅېږي. د وطن سم نشته. د وطن چې کوم دی وطن صرف نن سبا ټیپر دی، او ټیپر دا دغه بدل ټیپر په 500 خو ټیپر څوک خوري نه. په بازار کې کاروبار کوونکي وایي د روژې په میاشت کې د خوراکي سامانونو د زیات استعمال او طلب له وجې هم د دې بیې زیاتې شي. طلب او رسد مسله ده، एकदम ډیمانډ چې کم دی هغه سیوا چې هر یو شي، هغه پیاز دی، هغه ټماټر دی، هغه نور ته کور ته استعمال شیزونه دي. د ګرانۍ په اړه د شمیرنې ادارې د اوونیز راپور تر مخه په 13 اونۍ کې 18 شیانو نرخونه لوړ شوي، د 10 سیزونو بیې ټیټې شوي او د 30 شیانو نرخونه په ځای پاتې شوي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.